حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے یو سوال کړو وی پروردگارا د مرګ د اختیار مال راک چې کله غوالم چې سارا نه وځي او چې ونه غوالم چې سارا نه ونه دي وی خدر مې کذا مطلب دا و چې یاره ما خو مرګ نه خو نو بس ډېر ټول عمر بجان دي 200 کالو ته چې عمر ورسې 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز چې مهمان نواز دی او دې میلمه شو واحد پیغمبران ټول سخیان دي ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه خوړل لازما به د میلمه سره ډوډۍ خوړه یو ځل هېڅوک پیدا نه کړل غلام ته وایي ملګري ته ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم لږې دې مړ کړم وی صاحب څوک په لاره م نه ښکاري وی لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ یو بوډا غوندې کافر یې ولا پیدا کړه وی صاحب یو سړی خو په لاره روان دی او کافر دی دې راوله خو چې زه ډوډۍ ورسره وخورم نن سبا خو مونږ چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر لږ خور کو داسې ده که نه څادر پټ کو سر پکې پټ کو چې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کو چې دا بس د میلمه به دا خیاله چې دې ونه لیدم نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک راکوي الله راکوي نو بوډۍ راوسته چې ډوډۍ کېښوده نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي لاسونه یې رپي اوس بوډا دی ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه د خدای په نوم شروع کا بوډا ورته وایي چا په نوم وایي د خدای د خدای څوک دی نو خدای نه پېژنم نو ما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی یو بوته د هغه په نوم به شروع کوم ابراهیم علیه السلام ورته غصه شوې ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي پاسه خبیث بچی ګڼي اوس یو څو دی وامه وځه خوار شي تا به ډوډۍ خورم زما خدای نه مني زما رب نه مني په سړی بوډۍ په مخه کړ رب العالمین ورته وحی وکړه ای ابراهیم دا دې څه وکړل وی خدایا ما ورته وایي چې ستا د خدای نوم واله هغه ستا نوم نه اخېست د بت نوم یې اخېسته ما له پې غصه راله وی ګوره ما سره شرک کوي شرک ما نه مني او ما سره شریک مني او دا بوډا د سلو نه اړېدلی دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه زه ورکوم زما دشمن دی ما ته کنځل کوي چې خدای شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دی او ما دې نه غواړي زما مال د دغه بوت نه غواړي او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه نن ستا میلمه شو یو نوړی ډوډۍ نه هغه نه پې بنده کړه هله وایي شابه هغه نوکر ته وایي دا بوډار دی کې چې را پیدا کا بوډۍ راوس ډوډۍ ته کېنه وایي تا خو وختي زه وشړلم وایي ما ته خپل رب ملامته کړم خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې هغه ذات تا چې کوم ذات سره شرک کې هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې ما سره شرک کوي زه ورکوم نن تا سره پوټۍ کېناسته او ته نه ورکې نو به زه معافي غواړم شابه ډوډۍ خوره وایي ښه واقعي داسې ده وی او وی ما ته کلمه وخواجه زه مسلمان شم بوډا خدای مسلمان ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ شرک نه توبه کړ نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز نو یو بوډا والا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا چې زه وغواړم نو چې زما نه ساه لاړه شي چې نه غواړم چې زه جم دی ډېره ښه ده ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه څومره قربانۍ کړي نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلی د الله بل علم بل چا سره نشته بوډا چې کېناست ورسره ډوډۍ ته نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي دا بعض انساني هغه بیماري غریبه سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي چې نوړی دې بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ږیره راوبېدله ټوله ږیره او جامې د لمدې شوې د ترکارۍ نه او نوړی ته په ځمکه پرېوته ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای دا سنجم دی د ده دا ژوند بله نوړی راواغېسته د غریبه لاس یې رپېدام ته پرېوته بله یې راوچته کړه چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ
حضرت ابراہیم علیہ السلام ادی بوڑھا نہ تپوسو کو بابا سو کال وی دا 200 کال ابراہیم علیہ السلام دا عمر برابر عمر وته یاد کړ وی دا 200 کال ابراہیم علیہ السلام وی خدایا ادا سی عمر ته مې مرسته دی عمر نو مې الله ساته دا عمر دا جن خدای دینه خو مې ساته بس هغه سړی وته برابر شو ملک الموت په دغه شکل کې راغلی ملک الموت د مرګ فرشتو په دغه شکل راغلی ورته برابر شو ابراهیم علیه السلام بس ساده نو باسم وی ما ته خو الله مشورک ویلو چې که جون د خوخي نو واسم اکمر ویست سوالو نه کړي جون ته خدای مرسه اوس دی په داته کې دی وی خپل تازه مرګ وخت په دغه ټکی دی وی ټیم دی پورا چې خبر اغلا ده چې د الله تعالی اختیار کو تا په خپل یو دی عمر ته مرسه نو یو سکند پکې پاتې دی بدغه عمر لكل امه اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون چې کله غنه تراله نه یو سات سکند مخکې والشته او نه یو سکند وروسته والشته یو سړی دارو دکان ته لار دارو یې غشتل چې دکان ته دارو لاړو نو الته دارو اخلي هغه دکاندار ته وی چې د دې څومره ټایم درې دارو د دې بوتل هغه بعضې وخت کې ګارنټي وته مونږ وایو د دې وسونه ګارنټي وي دکاندار وته وي ستا ګارنټي شته چې د دې بوتل ګارنټي غواړي وی او بالکل زما ګارنټي ته ځوان زلمیم ډوډۍ خورم پیسې شته دولت شته خپې شته روغ صحت شته زما ډېره لویه ګارنټي ده او یا سل کاله ژوند مې دی خو چې دا چکې وي د هغه دکاندار په هغه فرش د پاسه را پرېوته او ساته وخته ګارنټي د ژوند چا سره هم نشته قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه سکار مقرر کی الته ورسیږي نو الته دې ساو باسي جعل له الیها حاجتا الته حاجت مقرر کی لاړ شي او چې الته کې مرګ مقرر دی دې ساو باسي نبی علیہ السلام فرمائی چې بنی اسرائیلو کې کسان را جمع شو یروی راځه الله ته وجاړو سوالو کې مقبره ته ځو یو مړی دی که را جمع دی شو مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځان کدن او د مرګ واقعي که سړی ډېر لوی سفر مو کي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه داسې ده که نه لکه سال دی امریکا څنګه ده سفر دی څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو لیکن نه مرګ په سفر چې څوک ورغی ته دې په ټلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځان قدر مې څنګه و نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمع دی شو چې مونږ یې تپوس وکړو نو دی چغې والی الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړ چې الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمع دی که چې مونږ ته ځن کدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبول کړه یو جلق وشو یو قبر اوښتی او یو مړی ته بهر ووته دوی ته وکتل هغه هم حیران شو دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله دوی ته تپوس وکړه یاره وی بس یو تپوس د نه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو یې ښیم الحمدلله نیک سړی یم وی دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و د دې مرګ ال راته ووایه وی 100 کاله مخکې رانه سوتې ده 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځن کدن هغه تریخوالی پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خوله کې ځن کدن تریخوالی پروت دی وی دا هم را سره څه ظلم وکړو چې تاسو په دعا را جمع دی کړم اوس به بیا ځن کدن نه باندې تېرېږي اوس خدای ته وګورئ ستاسو دعا قبلیږي نو ما له الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال له وباسي چې ځن قدم را باندې را نه شي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي که نه مرګ ته څه ویلي دي حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی دا مرگ ذکر دیر زیادو کے بار بار دا مرگ ذکرو کے مرگ سشے دے حازم اللذات دا انسان دا دنیا دا خون دا لذتون ختم کی دلے وڑی کی
مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا دړې وړې کړل، په غریب کې راغی، په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم، لذت ختم. دغه وجود دی څنګه چې کم د مرګ خلق وی لکه جنازې ټیم ولکې ده، سو کوئی سبب خلقونه نه وجود خرابېږي په ساتلی، سو هغه عزتمن پلار بیا سو په خپل کور کې نشي ساتلی، خوان ختم شو کنه شو، هغه مال لا پاتې شو، هغه بچی پاتې شو، هغه کارخانه پاتې شو، هغه فیکټری پاتې شو، ازمکه جیداد نوکران اجرا ارس پاتې شو. نو مرګ خامخا یو حقیقت ته انکار ته نشي کول. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دی، څونه خدمت یې کړې ده، کور او بار خدمت کړې ده نبی علیہ السلام، په وطن کې او په سفر کې، او په لوګ او په نار او په تند نه دي د نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړې ده. دا نه چې ګني ډوډۍ به یې خدمت بکوم او جنې نه بکوم، او د حضور پاک د حدیث دونه خدمت کړې 15,000 او 300 او یا حدیث ته دنا د پیغمبر علیہ السلام نقل دی، شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې مرګره دی. کوم وخت مري نو دا صحابو ته ګل چا پیره ناشتي نو دی جاړي، او صحابو کې واجب عادت و چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی ورته وی چې زموږ په پیغمبر علیہ السلام غوري سلام وې، یو ورته وی زما په نبی علیہ السلام سلام وې، بل ورته وی زما په نبی علیہ السلام سلام وې، دی جاړي. چا ورته ابو هريره ولې جاړي؟ تا خو د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړی، دا نوکری غلامی دی کړی او نیک اعمال دی کړی دي، دومره نیکو چې د یو دیو یو خزا و یو غلامو. نو شپه درې ځای کړی و، یو شپه به زه عبادت کوم 3 میسا مې دا خزا کوي، 3 میسا مې دا غلام کوي. مطلب دا چې زمونږ په کور کې په شپه کې داسې ټیم را نشي چې په هغې کې زمونږ په کور کې د الله عبادت ونشي، هر سکند کې چې زما په کور کې د الله عبادت کېږي. وی ولې جاړې؟ وی ته خو به اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي، او ورته څه وایي؟ وی د مرګ دا سفر ډېر اوږد دی. الحمدلله وی د مرګ دا سفر ډېر زیات اوږد دی او واقعي اوږد دی. که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس به واپس شي، روس ته ځي 15 کاله پس 6 کاله پس به واپس شم. د دنیا افریقی ممالکو ته ځي او په ډېر لوی زه پی ایچ ډي به وکړم، هلته به زه امفیل وکړم او دا به وکړم او دا به وکړم، 15 کاله مې یو کورس شو، 15 کاله بل شو، 10 کاله، خو بیا خو به راځي که نه. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی واپس راتلل شته؟ وایي د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړو. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وي، مونږ به څه کوو؟ د مارونو مرګ نه خلاصې نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ چې خپل هم نه خلاصېږي، مرګ نه دین نه مرګ نه خلاصېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کی او دوزخیان دوزخ ته داخل شي. نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي، او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی، په هغې کې به دا مرګ راولي د ګډ په شکل. جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو را شریخ وګورئ، نو دوی به ورته دغه ځای نه وګوري، دوی به وپېژني چې دا مرګ دی، په نښه به وپېژني. جهنمیانو ته به دې ته وګورئ، هغوی نه ورته تپوس کړي څه شی دی؟ دا مرګ دی. نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي، نه به یې حلال کړي، ګوره مرګ هم ختم شو، حلال به شي. نو چې حلالي کړي نو جنت خلود لا موت، اے جنتیانو بس اوس همیشه ژوند دی، مرګ نشته. جهنمیانو ته وی اے جهنمیانو همیشه ژوند دی، په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی، بعضې وخت خوشحالۍ نه دا زړه اوچت شي اټیک راشي، که د خوشحالۍ نه یو سړی مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه شوي، او که د غم د لاسه څوک مړه کېدلی نو جهنمیان به د غم د لاسه مړه شي. ځکه چې هغوی په دې تمه سړی چې زه مړ به شم، چې سړی په تکلیف کې مبتلا شوي زه مړ به شم خلاص به شم. نو هر څیز له فنا شته
ختمې دو والا دی تر دې حده پورې چې کوم مرګ دی مرګ هغه هم فنا شته هم خدای پاک ختم کړي. زما وروڼو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس با د مرګ سکه کوي. وانما تجزون اجورکم یوم القیامه، د قیامت پر ورځ د دنیا د اعمالو تاسو له ښه یا بد سزا او جزا ملاویږي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، څوک چې د دوزخ نه لري شو جنت ته داخل شو دا کامیاب شو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، د دنیا سامان دا دوکې سامان نظام په مدوکه کوي. همیشه جون لري، همیشه جون دې پسې مستقل بل را روان دي. مفتی شفیع صاحب رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي دي یو سړی یو ښځه وه، د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شو او دا یو غلام او پخوا خو غلامانو یو غلام ته وی چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه، لور مې پیدا شو. دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت دا شی راوړه. دا سړی لاړ د کور نه باره چې څنګه ووته یو غیبي سړی وله مخې وله ورغې دی غلام لا وی د دې زنانه څه شو؟ غیبي سړی دې تپوس کوي. وی لورې پیدا شوه. وی ښه وی دا جینۍ به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به دا جولاګي د لاسه مرګي، جولاګي د لاسه به مري. دا غلام وړه کې سوچ وکړه چې دا خو ډېره پلیته جینۍ به خیږي او دا سړی خو غیبي دی، خبرې رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا شو، دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي. هغه څو غیبي سړی دی رښتیا وایي، څه پته ما خو ورته نه وي چې په خپله تپوس وکړه د هغې څه وشو، ما یې چې لورې وشوم غیبي سړی و. ښه دا جینۍ به بیا لویږي نو سلو کسو سره زنا به کوي، راشه چې بېغمه یې کړم. دا ډو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې چې څوک بدلولی شي. خوړه کې یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او سلو سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه جاړو قصه خلاصه شي. ورمنډه یې کړې او په هغه کور وردننه شو، چاړې راواغېسته او په هغه جینۍ باندې په دا خېټه یو څو غزاره وکړل او دی ګمان راغی، یقین یې راغی چې جینۍ خو مې مړه کړه. لړ وتښتېد، غلام وتښتېد. د نیکۍ او کار مې وکړه، د زنا جرړه مې ختمه کړه، سلو زناهونو دی خو وتښتېد. هغه مور یې پریشان و چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعدار هلک دا څه وشو؟ د ما لور یې وواله په خېټه باندې په چاړه باندې او هغه خو یې بېغمه کړله او هلک هم وتښتېده. خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و فورا یې ماشوم هغې له بوتله، هغې وله هغه خېټه وګنډله، جینۍ خدای جوړه کړه. دا سړی لاړ وتښتېد. اوس خو په دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی، ځکه دا یو ډېر لوی مالدار سړي د مالدارې ښځې لورې په چاړو والا د خپل مالک که ګیر شو، خو دا سخت مجرم دی. لړ وتښتېد، بلې علاقې ته لاړ، تخته وتښتېد. چې لاړ بلې علاقې ته هلته ځان له خواري مزدوري جوړه کړه او بس خو آزاد هم شو، ځان یې پټ کړ، غلامۍ جون نه مو وته. خواري مزدوري وکړه، لږې پیسې ټکې یې پیدا کړې، تجارت یې شروع کړ، لوی تاجر ته جوړ شو، د بله او مال دولت خاوند شو. دقه غلام ډېره پیسې یې وګټله او ډېرې ځمکې یې واخېستې او ډېر جایدادونه او ډېر اوښان او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړ. ښه کافي مالدار شو. چې کله دې مالدار شو، غلامان هم دي، وینځ هم دي، نو سوچ کوي چې ځان له چېته یو جینۍ په نکاح واله. دې کلي ته هم راغی، دلته خو دې لوی شوی دی ماشوم، اوس خو یې څوک نه پېژني، مینځ کې بلا کلونه ووتل، څوک یې څه پېژني چې د هغه غلام دی. راغی په خپل کلي هم چکر ولګاو، معلومات کوي غلامانو ته نوکرانو ته چې یو جینۍ رالو کې، خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه ښایسته ښکلې جینۍ بلني. زه ورسره هغې سره واده کوم، ډېره ښه یو جینۍ وله په نکاح واغېسته. جینۍ په نکاح واغېسته او چې جینۍ څنګه په نکاح واغېسته نو د جینۍ خوښه شوه، د جینۍ خو دی خوښ شو. یو اعلی بنګله وله جوړه کړه. یو ځل یې د هغه جینۍ نه تپوس وکړه، د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ و، داسې یو مخامخ داغ پې لګېدلی. ورته وایي ښه دی دا داغ دی په دې خېټه د څه دی؟ یاره وایي دا خو زما یو مور اوس مړه ده. هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې زمونږ یو غلام و، هغه مو سکار پسې ولېږه او غلام چې بار ووت را منډه یې کړه، چاړه یې راوړه نو ته یې په چاړو والې، خېټه یې دله وشلوله. غلام زمونږ وتښتېد، تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو. او مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه، خېټه دې جوړه شوه، لویه شوې. او خو پوه شو چې دا خو هماغه ده چې ما په چاړه والې، خو هغه جینۍ ده، دا خو لویه شوې ده. وایي ښه یو تپوس ته نه کوم،
رشتیال براته وی وی اغا زو ما چې پچاړې والے ساده مور غلام زو ما والے او بیا زو تختې د مو تجارت می شروع کو مزدوری ونن وطن امیر مزما عمر مالدار څوک نشته تاسو سره می نکاح وکړه او تاسو ته کوم رښتیا براته وی ما ولې پچاړو والے ما تبار یو غیبی سړی وی چې د دې خدي څه پیدا شو می چې لوري پیدا شو وی خدا بسلو سالو سره زنا کوي او مرګ به د جولاګی نه رښتیا راته وای چې تا واقعي سالو سره بدعملی کړی دا کنه یاره وی سړی دا خبره مکه او بس درې خزه مو ته می خاوند دي نه ما ته رښتیا وی بس دوست خو می خزه هر څه چې کړی دا ما خزه وی خانو چې غیبی سړی درته سویلی ټکی درته ویلی سالو سره ما بدکاری کړی دا یو ولته می ته د نکاح خاوند دی خبره دوست سره خاوی بل وی بس اوس ارڅ چې شوی دی خزه می خو ما ته خو هغه دا ویلو چې ستا به د جولاګي د لاسه مرګي په دې جولاګانو کې دوه قسمه کې تاسو ته کتلی یو خدای کې دا تارونه مارونه پکې غي یو ځان لکور جوړي په دې غاڼو کې یو دې کې یوي او د شاته یو غټه غوندي و پورې نختی دا سه غټه غوندي وي جولاګي وي غټه غوندي وي ویخ کې هغه زهريله جولاګي دی دا جولاګي نه بس مرګي غوندل وته غالبا وي داغه د لاسه باندې مرګي دا سه کار د خدي یو محل دل جوړو دا سه محل جوړوم چې د جولاګي پلار بم پکې ناراضي یو ناشنا بلډینګي محل ولا جوړ کو سوچا ته محل ولا جوړ کو او اغیله داسې دروازې جوړ کړ چې پاغه کې میګیم نشي ورتلې چې بالکل بندي جولاګي پلار برا نشي او اغیله نوکران اونې ول صرف دې د پاره چې تاسو د دې جال صفای کوي چې دې کې جولاګي رانشي ولې غیبی سړی خبره کړې ده دا خبره رښتیا شوی ده اسنه جولاګي ټک ورورنه کېو دا خدامړه نشي وی چې کور جوړ شو محل جوړ شو نوکران په دې مقرر کړ چې تاسو به صفای کوي د دې غاړو مرګو چې دې کې جولاګي را نشي یو ځل وی دا خزه خاوند دواړه په خپل کټ کې ناستو او دقه یو جولاګي په یو غاړه راښکاره شو دا خزه خاوند ته وسړیا تا ته غیبی سره دا شی یاد کړو چې زما مرګ بردل لاسي وی بالکل دې راته یاد کړو یا صدتا ګورو مرګ تا ګورو ورپاسې دا او تاسې ورکا جولاګي لاغه پس مکر پریوت او چې را پریوت نو کېړې پخپوا چپړه هغه په پاس راخ کچولېګا زور ورکم چې ریچې کما چې دا به ما څنګه وجني چې پخپې ریچې کړه د دې خدي نوک خوګو نوک یې نوک چې د باندې وقې سړی روان والی معمولی غوندې خوګ شنو کې خوګو هغه زهر را ل پاغه نوک کې ورننه وتل هغه نه کینسر بیماری جوړه شو هغه خدای دې مړ شو مفتی شفیع صاحب لیکي اینما تکونو یدرککم الموت ارزه کې چې مرګ به مرالان لیکي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که په غټو غټو بلډینګانو کې او په مضبوطو محلاتو کې ولې نه دا څه کنه دا محل څوک د مرګ بچ کولای شي غټ محل ولا جوړ کو چې څه فیصله د الله او چې د دې مرګ به د جولاګي د لاسه او مغه مرګ د جولاګي د لاسه شو مرگ دا خطرناک شی دی مرگ چراغ خلاصے دیتے نشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی دو سیزون دی چی خلق داغی نہ یریگی یو مرگ دی وی واقعی یریگی خلق ہے نا سوکے نغواری یو مرگ دی سوکے نغواری خلق ته ځان خلاصي نه غواړي څوک نه خوخی خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د فتنې د جن نه مرګ غوره دی دویم لګ مال غریبی دا د چا نه ده خوخه هر سړی غریبی نه غواړي مالداري غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګرانی غریبی خدای د آخرت حساب کتاب کو آسانی کوي تمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نکیگی نه دې څوک بچ کی دی شي یو خزه ولا غیز وې مړ شو نو سم چې چاته تکلیف علماء پسې صالحانو پسې ګرځي نو دیتا چاوي چې نماز وې مړ شو دا قیاوز وې چې دا بس جن دي شي چاوي یې پلان کیږي چې عالم دی او نیک سړی دی تو ورشه کده دم درود دلو کی دارا لاغا مولانا صاحب لا اغه نیک انسان لوي نماز وې مړ دی زه خو ډیره زیاته پریشان یم او که دم دیو که چې د مرز وې جم دی شي
عالم ډېر هوښیار و او ورته بلکل زوی به جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه مال اوبه راوړه د اوو کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي خو د اوو کورو نه به وراوړې هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوې نو بیا به هغه اوبه دمم نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي دا خو اسان علاج ورېږه اوه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړه خوشحاله شوه یو کور ته ننوته تاسو کره خو مړې نه دي شوې ولې نه ما نیکه خو مړو بل کور کره لاړ تاسو کره خو مړې نه دي شوې واه بل و زموږ پلار نه و مړ بل کور کره لاړه یاره دا لکه چې تاسو کره مړې خو نه دي شوې ولې ماشوم نو سې مې نه مړ بل کره لاړه تپوس کی تاسو کره خو مړې نه شوې یاره پلار مې هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی بل کور کره لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر پرې تورنځو کړي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړي چې مړې پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړی نیا به دې مړی که هغه ني د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړی د هغه رور به مړي بل به مړي وګرځېده ښځه پوه شوه ورو یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی که زما بچی مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نه سې مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی چې وګرځېده مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دی مړې نه شوې او بس پوه شومه ښځه پوه شوه وی ګوره داسې کور چې دی پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي خو د دنیا نظام دی ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی وي د انار دانې پکې پرتی وي یو کاسه د انار دانې پکې پرتی وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې وی نه وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي که د میان نه رالې هم راغېشتی شي که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرته په لاس کې درته ښکاري وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه ته چې د انار دانه یو ګوټ نه راوچتې تا ته د مشکل شته نشته دا چې ما ته مشکل نشته ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالی سوده دوی هغه ګوټ نه والا هغې نه والا هغې څه مشکل درته شته وی نشته دغسې ما ته مشکل نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي جاز غرق شي پکې 300 مړه شي دې سره څه چل کې وی ما سره بلا فرشتي دي په لکونو فرشتي دي زه په خپله ساګانې نه وباسم چا نه په خپله وباسم چا پسې یوه فرشته لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم دا خو یو نظام دی زما لیکن الله ما له خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او دا خپلې دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کړم د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سره راښکې شم طاقت الله را کړی فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده اخلاصي دې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوځي دی په دا کټ کې پروت دي دوه قسم انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړې وه چې نیک څه ته یو بد څه ته دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیغ په نیغه نه راځي او به یېرېږي نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي خواله وله راشي په خشته شکل کې چې کوم ملک الموت د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي
نبی علیہ السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې دی مقرر کړی دی. مونږ له هم شته او کافرو له هم شته. زمونږ هم په دوزخ کې هم دی شته او په جنت کې هم شته، او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته. نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي، د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکي، او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي، د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکي، دې ته محرومه کړي. نو چې ځان کدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښایي، په دا ځان کدن کې ورته وښایي. فرشتې ورته مه یېرېږه، دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ، دې له به نه ځې. نو بیا ورته د جنت هغه ځای وښایي، وایي دقې له ور روانې دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني. نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شومه، دغه اور نه په سترګو وویني، او د جنت دغه محل له ور روان یم، څه مو خیال دی؟ دی په تلوارۍ کې به نه دی، په دنیا څه کوي؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني، ولې جنت یې ولیده، دوزخ یې ولید چې دا استانه ختم، دغه جنت له به ځې. ولا هم یحزنون، هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپئ، زما مال دی، جیداد دی، دکان دی، پیسره دولت دی، دې پسې خلک خپئ. لا هم یحزنون، دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي. نو چې دا جنت او دوزخ دواړه وویني، ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې، دې خوشحالي چې خدای دا ساره نظر وباسه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفسا تبد اللہ نہ خوشحال اللہ وستانہ خوشحال خوش مطمئن بے اطمینان کے بے رازقنا اللہ لدی بوزن ارجعی الى ربک چه او نفس تداوی چه خپل خدای ترا روان شا، رب ترا روان شا، دی با خوشحالی که بنی خوشحال راضیة مرضیة، تمام خوشحال ہے اللہ مندرنا خوشحال ہے. او داغه نیکان بندگان دی جنت هغې کې دن نشه او جنت ته داخل شه، دی به دومره خوشحالي پرواز به کوي چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شم، اله زر سو باسه. حضور پاک مبارک فرمایي داسې به تې سو باسي لکه یو مشک چې د اوبو ډکې او د هغې نه یو څاڅکي وځي، نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي، دقه بسې د اعصابه تې وځي، هېڅ تکلیف په وته نه. او چې دا ساتې څنګه وباسي نو نورو فرشتو لبه ورکی، د ملک الموت ډیوټي ختم، نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي، ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې، او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی، اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن، دا روح راوالی د هغه جنت په کفن کې ونغاړي، بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو، بدن هم خوشحاله روح هم خوشحاله، دواړه هغه ونغاړي، فرشتو له ورکی هغه بر اسمان پر روان کی. وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دې په دې خوري دي، دا ټول دعاګانې کوي، یا الله دا روح په ما راوړې، انورو یا الله دا روح په دې لار راولې، دا خو ډېره خشته خوشبویي کوي چې په موږ دا خوشبویي ولګي. انور فرشتي وی یا الله د دې فلان کې دا روح په موږ راولې، او د دې چې په دنیا کې کم ښکلي نوم په هغې یادېږي، یو بل ته فرشتې وی لکه د هغه فلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې ښکلي نوم یې اخلي، هغه وفات شوی، دا خوشبویي خو د هغه ده، او دعاګانې ورته کوي. او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي، د شهدا و هغه جنت الفردوس ته ځي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته ځي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي، دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېني، دا سات راکاږي او څنګه ته راکاږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوسو کړی، یو ډېر لوی عالم وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری، او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خورې وي، او دا اونه ترې راکاږي،
د دې رګونو نه د روح سره قطرې راوځي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې راوځي. او بل مثال یې داسې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدې او راکاږي، مالوچ به لامدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي، دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخکي شي، دا وجود یې لوخړې کوي. الله دې مو ساتي، یا الله ته مونږ وساتي. خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي. خطرناکه خبره. او دته هم دواړه ځایونه وښیي، وایي هغه جنت وستا خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړو، هغه دوزخ ته به وځې. دواړه ورته وښیي، چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي، چې سا ترې وباسي د یو څښا کفن یې وله راوړي بدبویه، هغه کفن کې فرشتې بندې کي، چې کفن کې بند کی بدبویی تیزی نو په دې فضا کې دا فرشتي یاري دا څوک مرد څخه بنتی دي وی دا غفلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې د کم څخانو مو پاغه یادای خیره وته کوي خدای ته تبا کې خدای غرق کا خیره وته فرشتي کوي خوارش کتابه د عملی نه وکړي نو نن به موږ ستاسو برکت نه د څخه بین نه راته بر اسمان ته روان کی روان کی روان کی د اسمان دروازې ته ورسي. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگره لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اسمان دروازه بو تکولو نشي دا غدنه راو غردي لاندې سجین دغه ته ورسیږي. یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغي او دا په بنی اسرائیل کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاہ چې ډېر ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده. دی تاسې غوسه چې ته څنګه راغلی بې اجازه ته څنګه راغلی او زما دومره نوکران نه څنګه دلته راغلی. ملک الموت ورته وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. د دې کور هغه د انسان په شکل ده خو نه پېژنده وي ګنې غل دی زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور او زه هغه ته یې څوک وي زه هغه قسم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي او زه هغه قسم په ډېرو خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده. ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وایي دا نه کېږي. ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارث دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي. یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم اعدام نه کېږي او سا دی ده چې دا والې ختم. مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې نشته. بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق نه والې دی چې دا واپس کړم نه یې سب نشته. خیر و خلاص.